سلامونه علیکم هیله احترامات ومنئ دوستانو یو ځل بیا راغلی یو د پکتیا وینز د ملګرو ملتونو سازمان ته راغلی یو د ملګرو ملتونو سازمان ته راغلی یو نن ګورو دوستانو د ملګرو سازمان د غړو له نظر اخلو چې آیا د غاښونو برش د استعمال په اړه ترې پوښتنه کوو چې څومره وخت پورې کار کوي. راځئ نور په دغه سازمان کې وګورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ښاغلي اجازه دی نن لاړ شو؟ اجازه نه زه په خپل رئیس ته زنګ ووهم چې زنګ وکړه ورته زنګ وکړه. بلې رئیس صاحب کې باندې خبریال صاحب راغلی او غواړي چې تاسو سره مرکه وکړي. صحیح ده در پرېږدم سمه ده تاسو تللی شئ. مننه خیر راځئ لیدونکو. تاسو ګورئ دغه دی زه د ملګرو ملتونو سازمان دفتر ته را داخل شوم. نو اوس به دلته یو څو د سازمان غړي ناست دي د دوی به نظر واخلو چې آیا د غاښونو د کریم برش چې کوم دی دا تر کوم وخته پورې ادامه کوي یا تر کوم وخته پورې کار کوي. د دې هر یو ښاغلي نظر به واخلو چون چې وخت هم کم دی. راځو په لومړیو کې به د چین هېواد ښاغلي چینګ مونګ نه دا پوښتنه وکړو چې آیا دغه برش د استعمال دی چې موږ ته دا ووایي او زه به درته تاسو ته په پښتو بڼه ترجمه کوم چې برش استفاده دوی څومره وخت په چین کې کوي. ښه راغلاست. کرانچون چنګشن فرنګشن انجګوډکشن ډېره مننه ښاغلي تاسو څخه ډېره مننه کوم. لیدونکو دی داسې وایي د چین هېواد والا وایي چې موږ د یوې هفتې لپاره له برش څخه استفاده کولی شو تر هغې زیات نشو کولی. راځئ دوستانو چې ښاغلی د امریکن څخه چې راغلی د امریکا نه جین موکس به موږ ته دا ووایي چې آیا د برش دوی څومره استفاده کوي په آیا د دوی هم همدغسې دي که نه د دوی بل رقم دی د دوی برش استفاده تر کومې مودې پورې دی. ښاغلی جین موکس. Thank you. I think using the brush American FIFA 1 minute. Thank you so much. Thank you. دی داسې وایي دوستانو ویلي موږ په امریکې کې د غاښونو برش څخه د یوې میاشتې پورې استفاده کولی شو. اوس به راشو موږ د افغانستان د افغانستان د سازمان یو غړی دلته ناست دی ده سره به موږ هغه وکړو انټرویو وکړو چون دا خپله په پښتو باندې پوهېږي دوستانو دی به تاسو ته فلایټ بڼه په پښتو کې ووایي چې د برش څخه څومره ښاغلی وزیري صاحب ته موږ دغه راغلو. وزیري صاحب به موږ ته اوس د دې برش د استعمال په اړه ووایي چې دوی په افغانستان کې ورځنی څومره خلک استفاده کوي څومره میاشتو پورې کالونو څومره پورې. وزیري صاحب ښه راغلاست درته وایه. Thanks for all my friend. والا دا تا خو ډېر ښه موضوع خستی دی او دلته موږ ته راغلی تاسو ټول څخه مننه کوم. والا په عملي ډول مې راوړی دی. تر کومه دی ښاغلي ما ته وښیه. والا د خو عملي بڼه لیدونکو دغه دی راوړی ځان سره. نور هسې نه پوهېږي والا تاسو ته به صحیح بڼې نه وښیم او افغانان خو بیخي داسې نه چې برش به زوړ شي بس خرابېږي نه بیخي. ډېر ښه. او بل دا چې دا غاښونو لپاره پکارېږي. بل غاښونه وروسته بیا د بوټانو رنګولو لپاره استعمالوي ځکه نه زاړېږي. بل د ویښتو د تورولو لپاره د ماشینونو د صفا کولو لپاره. دا یو څو ګټې دي ویلې اخرنۍ ګټې سره کم دی. والا اخري ګټې چې ته وښیم ته به اریان شې. زه نه اریان کېږم انشاءالله. دا ځکه چې کاټ کې کله نو بیا د پرتوګاښ لپاره استعمالېږي. خلک استعمالوي پرتوګاښ او ځنه خلک د باغی څوک به څه ورته هغه د خپله به پوښتنه کوي. دومره ډېرې شیانو لپاره دا استعمالېږي. صحیح دی. ځان ښاغلی کېنه یاره لیدونکو ډېر زیات یې وخندولو په پرتوګاښ کې اخره کې په پرتوګاښ ورکې اچوي والا عجیبه ده. لیدونکو بیا به ګورو انشاءالله راتلونکي خپره